سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې افغان کډوال به خپل ملک ته لیږي، یعنې له هغوی سره نور مدت نشته چې پاکستان کې واوسیږي. نو د افغان زده کوونکو پریشانیانې څه دي؟ هغه څومره پریشانه دي او هغو ته به په افغانستان کې د زده کړو اجازه ورکول شي که نه؟ نو راځئ د افغان کډوالو، د هغو نجونو طالب علمانو، د هغو هلکانو طالب علمانو چې کوم په افغانستان کې د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغانستان ته دوی لاړ شي، دا خو یو ښکاره خبره ده چې هغلته دوی تعلیم نشي حاصله کولی. نو د هغوی غوښتنې څه دي او د هغوی پریشانیانې څه دي؟ راځئ د دا ویډیو وګورو چې په دې کې افغان کډوال، افغان طالب علمان کومې پریشانیانې لري او کومې مطالبې لري. راځئ دغه ویډیو وګورو. زما نوم ډاکټر مهدیه بابک دی او زه دلته پېښور ډینټل کالج کې خپل سپیشلایزیشن کوم اورال مګزیلوفیشل سرجري کې. نو دا ډیپورټیشن د وجه نه ډېر زیات ستونزه افغان مهاجران ته مخکې شوی دی او ډېر زیات ستونزه موږ ګورو لګیا یو فیس کوو، سپیسیفیکلی افغان فیمیلز لپاره، ځکه افغان فیمیلز چې دلته دی هغوی ته یوازې دلته هیله شته سبق او خپل فیوچر جوړولو او خپل ډریمز فالو کولو. او تاسو ځکه پته دی چې افغانستان کې 2021 نه اوسه پورې افغان فیمیلز حق منځ نه وتلی شوی دی او هغوی ته هغه ستونزې ډېر زیات راځي. نو دا ډیپورټیشن د وجې نه زموږ خپله چې کوم خوب و، لکه چې کوم خپل ډریمز و، هغه موږ نشو فالو کولی. ایون چې کوم زموږ سبقونه و هغه پاتې شوی دی. داسې ډېر زیات زما ملګري دی، زموږ فیملیز دی، ډېر زیات افغان فیمیلز دی چې دې وجې نه هغوی ډیپورټیټ شوی دی او خپل سبق پرېښودل شوی دی. زما نوم زهرا ده او 3 کاله شوي ده چې موږ افغانستان نه دلته راغلي یو. اوس تاسو ته پته ده چې افغانستان حالات ډېر ګډوډ ده، نه ایجوکیشن پکې نشته، د زنانه حق نشته او زه خو بیخي نشم ویلی. اوس موږ حالات دلته موږ ته ټایم ورکړی ده چې لاست په اګست کې تاسو ګورم کابل ته تاسو لاړ شئ او خو داسې زموږ اواز هېڅ څوک هم نه اوري، نه UNHCR نه موږ غواړو چې زموږ اواز واوري او موږ ته هغه کسان چې دلته له پړایي نه راغلي ده او دلته زده کړو نه راغلي ده، د دوی اواز دوی سره هیلپ وکړي او یو زمینه موږ ته مساعد وکړي چې موږ دلته ویزا اخلو یا ویزا تاسو کولاو کوي یا یو لاره موږ ته وشي، نه داسې خو نه کېږي که نه. نقیب الله ایوبي هم په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو په نمایندګۍ لکه څرنګه چې زمونږ دلته خویندې راغلي او ورونه محصلین او ډیسیبل، زمونږ مین مقصد دا او پرنس کانفرنس مو وکړو چې دلته په خیبر پښتونخوا کې کم از کم په زرګونو هغه سټوډنټ دي. دې سره موږ سره یو 40,000 40,000 هغه سټوډنټ دي چې په مختلف کالجونو او یونیورسټیانو کې دوی درسونه وایي. نو هغوی غواړي پاکستان ګورنمنټ دا پرېکړه کړې ده چې تاسو په دې څو ورځو کې لاړ شئ خپل وطن افغانستان ته. نو موږ څنګه را وکړی شو چې خپل 4 کلنۍ ډیګري، خپل 8 کلنۍ ډیګري په دې څو ورځو کې راغونډه کړو. پاکستان ګورنمنټ او خیبر پښتونخوا ګورنمنټ نه زموږ دا درخواست دی چې کم از کم موږ ته 15 کاله راکړل شي چې موږ خپل تعلیم کمپلیټ کړو.